ډېر د مبارک وي او خصوصي طور باندې جنرال مبیر صاحب مینوالو افغانانو ته چې شکر الحمدلله جنرال مبیر صاحب د محبس نه د جیل نه راخلاص شو او اوس خپل کور خپلو بچیانو ته به رسېدلی یا به ورسېږي. موږ ډېره مننه کوو خصوصي طور باندې د جنرال مبیر صاحب هغه مینوالو ته چې په اسلامي په افغاني چوکاټ کې د جنرال مبیر صاحب سره همدردي ښودله او د هغې په راخلاصېدلو کې اواز یې اوچت کړو. نو ډېره مننه ستاسې نه هم او ډېره مننه د افغانستان د اوسني نظام نه چې جنرال مبیر صاحب راخلاص کو د افغانانو اواز یې واورېدو زمونږ اواز یې واورېدو نور افغانانو اواز یې واورېدو او هغه افغانې هغه خبرې چې جنرال مبیر صاحب ته 1.5 کال سزا ورکول شوې ده د پاکستان په سر او د بل په سر هغه ټولې چې وي هغسې بس خبرې وي. او د دې بریکینګ نیوز ما پرون ورکړی چې پرون 15 تاریخ و د 5مې میاشتې 2025 کال نن 14 دی. په لایب کې مې ویلې شینواری صاحب زما په لایب کې وبیب رو نور کسانو او ویې مې ویلې چې انشاءالله جنرال مبیر صاحب ډېر زر راخلاص شي. نو هغه د جنرال مبیر صاحب شکر الحمدلله نن په 14 تاریخ د 5مې میاشتې راخلاص شو. نو ډېره مننه د خپلو مینوالو نه کوو. خو البته شانه بشانه والا حسن خان والا تحت زړه صبر غواړو. جنرال مبیر صاحب خو بیا راخلاص شو. هسې یو خبره ده شانه بشانه والا نورو د فضلامان د پارټۍ والا د پاکستان ټمبم هم لري که نه او سوپر پاور هم دی او ولکه پوج هم لري او تاسې وایئ چې جنرال مبیر صاحب جنرال هم نه دی او غواګانو والا دی او میخو والا دی. ولا د دې غواګانو او میخو والا دومره زور دی چې ستاسې ټول پاکستان داسې خوځوي. ستاسې په ټمبم کې دومره پاور نشته لکه څومره چې د جنرال مبیر صاحب په خوله کې پاور دی او د جنرال مبیر صاحب د رښتیانو جنرال دی ځکه پې ټول افغانان پې لر او برخ سمیربان د په نیولو باندې خفه او په راخلاصولو باندې خوشحاله و. خو جنرال مبیر صاحب په خپل وطن کې بندي او بېرته خپل هغه دی کور ته لاغې سوره دي. خو ستاسې جنرالان چې دي د پاکستان خو ټول تښتېدلي خارج کې ناست دي. نو داسې وکړئ چې د هغې لپاره غږ اوچت کړئ چې بېرته پاکستان ته لاړ شي چې هغه پیسې پټې کړي دي چې هغه بېرته پاکستان ته راوړي اقتصاد یې پرې جوړ شي د پاکستان هر یو پاکستاني $10,000 قرضداره دی. خدای په امان. بیا دې ټولو افغانانو ته